بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 24 د اپریل کال 2018 چې د جمعة المبارک سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په برنامه کې د افغانستان پاکستان د کړکېچ نه علاوه نړیوال موضوعات دي، جالب موضوعات دي او د امریکا په خارجه پالیسي کې ټي دي، په ډیرو مسایلو کې په شاتګ دی، خبره یوه کوي عمل بل کوي. د پاکستان او د امریکې ترمنځ لږ څه خفګان مسله ده. همدارنګې په پنټاګان کې مسایل دي. د اسرائیل د خوا نه د پاکستان لپاره ګواښ دی، د چین د امریکې ته ګواښ دی، د کوریا شمالي امریکې ته ګواښ دی. همدارنګې د اتحادیې اروپا او د ناتو د ایران ته خپل موقفونه دي چې یو ډله د ایران دفاع کوي، یو ډله دا ګواښ کړی د ایران ته چې موږ د ترکیې نه دفاع کوو. نو ډېر جالب موضوعات دي. هیله ده چې برنامه تر اخره را سره وګورئ او په دې بابت کې په حساب ملګرتیا را سره وکړئ او زما برنامه خوښه کړئ، دوستان سره شریکه کړئ او دا سبسکرایب هم کړئ، لایک هم وهئ چې دا برنامه ستاسو مخکې ته لاړ شي. د خلکو نورې برنامې مخکې ځي، زما برنامې په شاته روان دي. لا په فکر کوم چې د یوټیوب او د دې خوا نه فشار لاندې دي. نو نه پوهېږم چې کوم بابت نه فشار لاندې نیولې دي، خو پرېږدي یې نه چې زما ویو زیات شي. همدا زما برنامې نور چینلونو ته چې ځي هلته ډېر کافي دوستان هغه ګوري، خو زما خپل په چینل کې دومره زیات لیدونکي نه لري. بس زما د چینل له دوستان اخلي، بیا نو هلته لاس په لاس کېږي. راځئ چې خپل برنامه شروع کړو او په دې کې لومړۍ برخه یې دا ده چې د افغانستان او پاکستان په مسله کې په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان پوځ ته کمین نیول شوی دی او کم از کم 15 تنه وژل شوي دي چې دې کې د پاکستان کمانډو هم دي، نظامیان هم دي او د دې CTD دغه پوځ هم دی چې دا په د وژل شوي دي او ټپیان شوي دي. د افغانستان د پاکستان په نظامی اډه په بلوچستان کې برید کړی دی چې د قلعه عبدالله په سیمه کې دی. 12 تنه پولیس او نظامیان یې د دوی وژلي دي. د ډیورند په کرښې ته نږدې هم د پاکستان او د افغانستان د پوځ ترمنځ نښته شوې ده. 6 پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. ملا محمد یعقوب مجاهد د افغانستان د دفاع وزیر پاکستان ته خبرداری ورکړی دی چې زموږ صبر مه ازمایي او خپل بریدونه بې ځایه مه کوئ، بند یې کړئ. که چېرته تاسو دې ته دوام ورکړئ نو موږ به دې ته مجبور کړئ چې موږ ستاسو په مقابل کې فتوا د جهاد ورکړو او که بیا هم فتوا ورکړه بیا به نه تاسې پاتې شي او نه به ستاسو دا نظام پاتې شي. نو ښه دا دی چې تاسو په حساب بریدونه ونه کوئ او خپل په لیمټ کې ځان وساتئ. همدارنګې په نړیواله موضوعاتو کې اول د امریکا کې د نظام کې خپل د امریکا په نظام کې چې زامي تاسو هم چې حالات ښه نه دي او فشار په خپل په ډونالد ټرمپ باندې زیات دی، خو هغه ډېر اسانه کار ده کوي چې نفر برطرف کوي، بس لرې کوي. خو دا بالاخره په یو لوی دغې مقابله کې ورته تمامیږي، ځکه چې تر اوسه کم از کم 8 تنه پوځیان یې دغه کړي، لوی جنرالان یې برطرف کړي دي. ډېر مهم کسان د حکومت لکه لوی څارنوال چې تبدیل یې کړ. همدارنګې د ضد د تروریزم د دغې ادارې رئیس یې لرې کړ. همدارنګې نو په دې کې زه به تاسو ته د دې دا حکم چې نن خپل د دې د بحري قواو مشر چې دی چې دا د ډونالد ټرمپ ډېر نږدې ملګری هم دی، په انتخاباتو کې په ټول ټاکنو کې ورته کافي پیسې هم ورکړې ده، ځکه دا ډېر سرمایدار سړی دی، میلیونر دی. او بل دا دی چې د دې تاریخچه دا ده چې دا د نږدې ملګری دی د اپسټین په فایل کې، د ده په کابینه کې چې څوک دې سره شریک دی د اپسټین په فایل کې همدا جان فیلن دی چې دا د سیکرټري آف نیوی یعنی د بحري قواو مسؤول و. او دې ته د ډونالد ټرمپ یو دنده هم ورکړې وه چې ته داسې یو کښتۍ جوړه کړه چې هغه بالکل دغه یې خاصي چې دی ورته یونیک او کلاسیک چې ورته وایي. بیا دې ورته نوم هم داسې ورکړی چې نوم یې پې کېدي لکه ګولډن ټرمپ کلاسیک. داسې یو کښتۍ ولې جوړه کړئ
که تاسو معلومه قیمت ترینه کشتۍ د دې چې ده جرال فورد ده او ابراهام لینکن ده چې 14 میلیارډ ډالر ارزښت لري. نو دې دا فرمایش ورکړو چې دا کشتۍ چې د جوړوي نو دا باید 18 میلیارډ ډالر نه کم نه او د سی چې بس دا ګرځي خلک سیل وکي او دا باید په دې باندې زما نوم یو دا زما په نوم باندې. تاسو معلومه ده چې جرال فورد دی دا د امریکا رئیس جمهور او ابراهام لینکن دا د امریکا رئیس جمهور که دبلیو جورج بوش دا د امریکا رئیس جمهور که ایزن هاور دا د امریکا دا ټول کشتیګان دغه په نوم دي. نو دغه د مرګ نه پس دا نومونه په کشتیګانو خو شو هغه خپل نه دی خي د په خپل غواړي چې ځان ته یو سپیشل تیار کشتۍ جوړه کی. خو کله دې ته دا دنده ورکړې و د جان فلن ته مخکې دې چې د کارو کې هغه برطرف شو او دا برطرفي وزیر دفاع کړی ده. دا چې کله خپل دغه د ډونالد ټرمپ تر غلې دی چې د ورته چې د خو ملګری دی چې زه خو د دې مقام نه لري کړم بیا ورته ویلي چې بس اوس خو لري کړي نو شخړه راځي بزان غلې کا. نو دا دام لري شو اوس ویل کېږي چې خپل د وزیر د دفاع یا د جنگ د وزیر پیټ هاګست وار دی ځکه چې ډونالد ټرمپ ډیر کوشش وکړي چې اروپایان په دې جنگ کې را داخل کی او دا بار د جنگ دغه په غاړه واچي یا عربان داخل کی او څوک پیدا نه کړل. اوس ټول وی چې د دې جنگ د ناکامۍ قرباني به وزیر دفاع ځکه د اکثرا وی چې ماته دا مشوره وزیر دفاع را کړې و چې ته برید وکړه نو دا خو ناکام شو نو کې دې چې بل قرباني دا وسی. همدارنګه تاسو خو موږ راپور درکړو چې رندي جورج د چیف اف آرمی سټاف یعنی د نظامی قواو مشر برطرف کړو. میجر جنرال ویلیام ګرین دویم لوی قومندان د نظامی هغه هم برطرف کړی دی. جنرال ډیوډ هورلی دیم برطرف کړی دی. دغه مشهور غټ جنرالانو چې په دغه 13 ورځو کې دی برطرف کړی دي. جان کینټ چیف اف دی انټي ټرور ډپارټمنټ د ضد تروریزم دی یا د ترهګرۍ د شوبې رئیس چې هغه خپل استعفا ورکړله او د استعفا ومنله او د لری شو. پام باندې لوی سرانواله و د ډونالد ټرمپ نږدې ملګری و خپل لری کړله د برطرف کړله. تولسی ګلبرټ د ټول اطلاعات عمومي یعنی د ټول استخباراتو شپاړس ادارې د عمومي رئیس و هغه برطرف کړله. په دې رقم ته د په نظام کې لګیا دي ډیر کسان لري کړل او دا په خپل اخی چې د نن نظام کې د دغه جنگ په مقابل کې نظریات کافی منفي دي او د چون په خپل د افسین په فایل کې بند پاتې دي نو دا ځان نشي خلاصولای او دا په دې مصیبت کې بند راغلی دی بند پاتې دی. په عین حال کې د دې ته پالیسی په متعلق فورین پالیسی مجله چې د امریکا چې د امریکا د خارجه پالیسی د هغې د کړنو او په دې باندې لیکنې کوي. هغې لیکلي چې د امریکا خارجه پالیسی چې ده اوس فعلا سلیقه‌یي ده یعنی د شخصي خوښو په اساس ده نه د قواعدو اصولو او د اسلوبو په اساس باندې. دا د رئیس جمهور د خوښولو لپاره د هغې په شاوخوا چې دا کسان ناست دي دوی خپل کړنې لارې تعینوي مګر په اساس د قوانینو یې نه تعینوي او دا وایي چې دا باید په اساس د پوهې مسلک او دغه باید بالکل د کارپوهانو په سطح باندې وسی یعنی د ټینګ ټاکرانو هغه کم وطاق چې د ورته وي یا کمره ورته وي د هغې په فکر سره دا باید د پینټاګان مشوره په دلته واخیستل شي د بهرنۍ چارو وزارت مشوره واخیستل شي او د استخباراتو او ته دغه وشي. نو د تنګي هرمز یا د ایران په مقابل کې دا کار شوی دی. دا وایي چې دا د کارپوهانو نظر ته احترام نه دی شوی بلکې د هغې د نظر په خلاف دی تللی دي او ځکه خو نن چې دا کم مشکلات سره دی مخ دی دا ورته ویل شوي و چې دغه جنگ مکو او ډونالد ټرمپ خپل کسان برطرف کړل او د جنگ ته لاړه او نن خپله په دې مصیبت کې دی چې لاره د حل نه لري او نورو باندې فشار راوړي. بله مسله دا ده چې د اروپا د اتحادیې مشرانو بالخصوص هغه یوه د دوی ښځینه مشره وه چې تېره میاشت دوی برطرفه کړله هغه نن په اروپا کې د دې غونډه وه هلته خبرې کړي دي او دوی ویلي چې ایران سره باید د ډیپلوماسۍ او د خبرو د لارې نه مخې لاړ شو ځکه ایرانیان اهل د خبرو دي او ډیپلوماتان دي نو هغې سره باید د زور او د غلط لارې نه مسله نه حل کېږي مشکلات زموږ زیاتوي
دی ویلي چې خپل اروپا باید خپل روش ته د ایران په مقابل کې تغییر ورکړي او دی باید د ایران سره د هغې په حساب ډیپلوماسۍ باندې وغږیږي، نه د جنګ او د زور د لارې نه. همدارنګې بی بی سی خبر ورکوي چې پاکستان هم د ډونالد ټرمپ نه او د هغې د رویې نه نالانه دي او ناخوښه دي، ځکه چې دوی وایي چې ټرمپ دوی ته وعده ورکړې وه چې د تنګی هرمز محاصره به ختموي، د ایران کشتۍ به خوشي کوي او دوی به ایران به مذاکراتو ته راځي. او دوی په ډېر خوشحالۍ سره دا پیغام سید عباس عراقچي ته رسولی او هغې ته دا ویلي چې بالکل تنګه د هرمز به ازادیږي، محاصره به یې د منځه ځي، کشتۍ به در خوشي کوي او تاسو به ایران ته. ځکه پاکستان په دې باندې ډاډه و چې ایران راځي، اما دوی وایي چې ډونالد ټرمپ خپل په خبره ونه درېده، موږ ایران ته وشرمولو، موږ یې کم راوستلو او دوی موږ ته ډونالد ټرمپ موږ سره دروغ ویلې، په موږ سره یې لوبه وکړله. په عین حال کې دوی دا خبره هم کوي چې دوی د دې دپاره 2 هوټلونه خالي کړل، 15 ورځو لپاره هغه په حساب ریزرف کړل. تاسو معلومه ده په میلیونونو په دې باندې مصرف راځي او نن اوس دوی نه پوهېږي چې آیا دا اتاقونه دا هوټلونه اوس هم وساتي یا دا بیرته هوټل ته وایي چې زه خپل میلمانه راوغواړئ. په دې باندې اوس پاکستانیان نه پوهېږي. او بل دا دی چې د ښار نیم د امنیت یې دغه کړی دی، لارې بندې کړي دي، اوس په دې نه پوهېږي چې لارې بیرته خوشېږي که لاره هماغسې بنده وساتي. نو پاکستان په یو ستونزه او منجلاب کې دی، خو لاره د حل ورته معلومه نه ده چې څه وکړي. همدارنګې واشنگټن پوسټ خبر ورکوي چې پینټاګان یعنی مرکز د قمندې د اردو د امریکې کانګرس ته ویلي دي چې که موږ بالکل ډېر زیات قوي کوشش هم وکړو، دا ماینونه چې ایران په تنګه د هرمز کې دغه کړي دي تیت کړي دي، دا موږ چې دا کو 6 میاشتو نه مخکې دا نشي پاکېدلی، دا ډېر زیات وخت نیسي او زما په تخمین سره دا د کال نه زیات وخت نیسي. نیویورک ټایمز هم دا خبر ورکړی دی چې د ایران خپل ماینونه چې تیت کړي دي دا بیرته نشي پیدا کولی، ځکه چې دوی سره د نقشه نشته. دا خبر ما تاسو ته پرون په خپل برنامه کې درکړی و، نن نیویورک ټایمز دا کړی و، نو یو ځلې مې د خپل د خبر د تایید لپاره یو ځلې بیا دلته راوړه او تاسو ته مې ریفرنس درکړه. همدارنګې امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ کله چې زلنسکي ورته پیشنهاد کړی و چې د دفاع هوا دپاره یا د ډرون د وهلو لپاره دوی چې کوم سیستمونه لري، دی حاضر دی چې امریکا ته هغه ورکړي چې د ایران د ډرونونو مخه ونیول شي او عربي ممالکو ته ورکړي. په هغه وخت کې ډونالد ټرمپ ورته ویلي و چې زه ستا د وسایلو ته ضرورت نه لرم، زه خپله هر څه کافي لرم. اما اوس یې د دوی سره قرارداد وکړ او د دوی نه دا د ډرون د دفاع لپاره معذرت غواړم، دی تېنه واخیستل او دی د بن سلطان د سعودي په هوایي اډه کې دا نصب کړل. دلته خو 2 خبرې، یو دا چې زه همیشه تاسو وایم چې د امریکا د اسلحې د قلت سره مشکلات سره مخ دی چې اکثرا دوستان دا نشي درکولی. دویم دا دی چې د عربستان سعودي په دې باندې د یو تمسخر هم ووهه امریکایانو په یو حساب سره، ځکه چې هغې کوم اسلحو ته پیسه ورکړې وه او د امریکا نه یې اخیستې وه خپل د دفاع لپاره، هغه یې د اسرائیل لپاره د دوی نه واخیستې ویې وړلې او دوی ته یې په مقابل کې څه شی ورکړل، د ډرون د وهلو د دافع هوا هغه هم د یوکراین نه ورته واخیستل. دا یعنې یو بل رشخند په دوی باندې ووهه او په عین حال کې خپله ډونالد ټرمپ هم ثابته کړه چې دا په یو خبره نه، یو هفته کې یوه خبره کوي، په بله هفته کې بیا بله خبره کوي او دا د دې یو غټ ثبوت دی چې ما تاسو ته وړاندې کړم. همدارنګې بل خبر دا دی چې امریکا 6,000 نور پوځیان خلیج فارس ته رالیږي. نو نه پوهېږم چې د دې نه مطلب به څه وي، ځکه چې کافي عسکر دلته لري، 6,000 نور هم غواړي چې راولیږي. همدارنګې زما نه هم خبر نن دا دی چې د ناټو مشر روته د انقره کې دا خبره کړې ده چې ایران جنگ مخ په پراخېدو دی او ایران غواړي چې دا جنگ پراخه شي، نو ځکه مذاکرات ته نه حاضرېږي.
ممکن چې موږ د ایران مقابل جنگ ته ورشو او بیا زمین کې دا ویل چې دا جنگ ته تک زموږ د ترکیې د دفاع لپاره که چېرته ترکیې ته د ایران د خوانه کم ګواښ کیږي چې زه فکر نه کوم چې ترکیې ته د ایران د خوانه څه ګواښ دی چې دی وایي چې که ترکیې ته ګواښ وشي د ترکیې دفاع لپاره ځي. بله خبره دا ده چې روته چې دا خبره کوي، روته خو خپله یو شی دی، نه صلاحیت نه لري، نه عسکر لري، نه صلاحیت لري. اخو د ناتو ملکونه دي چې تصمیم نیسي، لکه جرمني د فرانسه د ایټالیا د انګلستان ده، او هغه یو هم د دې سیمه کې د جنگ ته حاضر نه دي چې راشي. نو زه نه پوهېږم دا روته چې دی دا د دغې ملګری دی، دا د ډونالډ ټرمپ. نو دا کمې خبرې چې کوي د ډونالډ ټرمپ د خوشحالۍ لپاره یې کوي. او بله خبره دا ده که چېرته سیمه کې دلته جنگ کیږي، خو جنگ خو د ترکیې او د اسرائیل کیږي، آیا په هغه صورت کې روته ویلی شي چې ناتو به د ایران د ترکیې مقابل کې دفاع لپاره لاړ شي د اسرائیل په مقابل کې؟ زه فکر نه کوم چې راشي. بنان دا روته چې دی دا ګنګسودین دی، دا خبره ده سمه نه ده، غلطه ده. او هماغه خبره چې هغه خزینه آزاد پارلمان د اروپا کړې ده چې باید موږ د ایران سره او د سیمه کې د ترکیې او دوی سره په حساب ډیپلوماسۍ نه مخکې لاړ شو، د جنگ لاره درسته نه ده. زه فکر کوم هغه منطقي او درسته خبر ده او ناتو په هماغه ځي، نه د روته په خبرو باندې. روته د ډونالډ ټرمپ د خوشحالۍ لپاره دا خبرې کوي. بل خبر دا دی چې کیم جونګ یون د کوریای شمالي مشر ویلی دی که چېرته هره کښتۍ یا کښتۍ د امریکا یا د اسرائیل د هرمز په تنګه ورننوتله نو دوی به په هغې باندې اتومي برید وکړي او اسرائیل باندې او په هغې کښتۍ باندې او هغه به له منځه یوسي. همدارنګې جي شیپینګ هم ویلی دی چې امریکا ته خبرداری ورکړی دی چې تنګه هرمز چې ده دا د ایران حصه ده، د هغې پورې مربوطه ده او د هیڅ قدرت دا د ایران نه اخیستلی نشي او موږ د ایران تر څنګ ولاړ یو او د دې حق نه به ورته دفاع کوو. یعنې دا بالکل دی مخامخ امریکې ته دا پیغام ورکړی دی. بل خبر دا دی چې په لبنان او د اسرائیلو ترمنځ چې په امریکې کې ناستې وشلې او ویل چې یو تړون به امضا کیږي، اوربند به کیږي او اسرائیل به په حساب نور بریدونه نه کوي. خو اسرائیل زمین کې دا ویلي چې کوم سیمې نیولې دي هغه به نه پرېږدي، د هغه د کوم لیتانیا سینه پورې چې کوم ساحه نوې سرحد ځان ته کړو دا به نه پرېږدي. نو اوس لبنان دا ویلي دي چې موږ تر هغه پورې دا تړون نه امضا کوو چې د اسرائیل ټولې قواوې کامله توګه باندې لبنان نه ونوځي. کومه ورځ چې دوی مکمل ووتل په هغه ورځ باندې به دا اوربند ورسره موږ امضا کړو او دا کو. یعنې دغه د امریکا دا کړنې هم د ناکامۍ خواته روانې دي. همدارنګې ایران په رسمي توګه باندې دا اعلان وکړ چې د دوی اولین دغه سکیوریټي ټکس کوم پیسې چې دوی په تنګه د هرمز کې تعینې کړې وي هغه یې ترلاسه کړي دي او اولینې پیسې د حساب بانکي ته راغلي. یعنې دا کار په قانوني او رسمي شکل باندې دوی په تنګه هرمز کې شروع کړ او په پارلمان کې قانون یې مرتپاس کړ چې قانون مادي ما پرون تاسو ته ویلې مې وی چې کمې کښتیګان راتلی شي کمې نشي راتلی او څو روپۍ فی بیرل $1 د چارجوي. دا مې پرون برنامه کې تاسو ته ټول ویلو. نو دا د هماغې خبرې په تایید باندې دی. او زما آخري خبر دا دی چې د اسرائیل د یوروشلم عبراني یونیورسۍ یا د پوهنتون یو استاد دی، پروفیسر دی په نامه د میری مسیری. هغې د لیکونکی هم دی، کتابونه هم لیکلي دي او سیاسي مبصر هم دی. هغې ویلي دي چې د ایران نه پس د ایران هغې داسې دغه کړی چې ایران کار خو موږ تمام کړی دی، اوس دا مسله نوره ختمه ده، نوره کوم مشکل نه لرو. دویم هدف او دغه زمونږ پاکستان دی او د پاکستان اتومي دغه بم له منځه وړو او پس د هغې نه بیا موږ مطمئنه کیږو. دا خبره هماغه خبره ده چې زه تاسو ته بار کوم چې د دې نه د ایران نه بعد نوبت د ترکیې او د پاکستان دی. دا ما تاسو تېره اونۍ کړې ده خو دې سړي تازه پې لیکنه کړې ده او دا لیکنه ما شریکه کړه تاسو سره تر څو د دې جریاناتو نه تاسو معلومات ترلاسه شي. نو دا دی د امریکې ضد و نقیص پالیسیګانې چې د دې خپل په حکومت کې دننه هم فشارونه زیات دي، درګر د خپل کسان برطرفوي او دغه دی په عین حال کې کوم کار چې ورته ویل شوي چې مه کوه هغه یې وکړه نو خپل ځان یې مشکلاتو کې
اچولی دی. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوا کې دوستان سره شریکه کې تر بل برنامه ستاسو حضور ته حاضرېږم. تاسو په لوی پروردګار د عالمینو سپارم، وما علینا الا البلاغ.